د مرګ او د ژوند پته نه لګي. ما دا ځل اراده د کورس مناظرې ډیره طولاني او تفصیلي کړې ده. تاسو تنګېږئ که خوشحالېږئ؟ او زه دا ریکارډ دپاره به هم زه دا پوره تفصیلي کوم. ګینې زما د توسل مسله نور کله 4 غنټې وه او نن دا 4 غنټې پوره کېدو والا دي او نیمې ته لا نه ده رسېدلې. نو 4 غنټې نور هم پکې شته دي ځکه چې حوالې خو وروسته زیاتېږي. دا حدیث مبارک امام طبرانی معجم کبیر کې او معجم اوسط کې ذکر کړی. معجم اوسط صفحه اول جلد و 80 صفحه ده. زما لاس کې معجم کبیر 30 جلد. فاطمه بنت اسد بن هاشم ام علي بن ابي طالب دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند راسها. فاطمه بنت اسد چې وفات شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورغه سر ته کېناست. ورقاتو کې تاسو سره دا حدیث تري. فقال رحمك الله يا امي كنت امي بعد امي وتشبعيني وتعرينا وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني وتعرينا وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني تريدين بذلك وجه الله والدار الاخره. تبا اوږي وي زبد مړولم، تبا جامونه کمزوري وي زبد پټولم. دا د نبی علیہ السلام خادوینه وا، یعنی ماشومتوب کې د خدمت کړو. تا بخپل ځان نه خپل طعام لري کا خو زبد موړ کړم. په دې ټولو کارونو کې ستا مقصد رضا الله تعالی او دار الاخره. هغه وفات دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خبري ور سره کوي. ثم امر ان تغسل ثلاثه فلما بلغ الماء الذي في الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فخپل الله سنو باندې واچو. ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ورقات تغوري. نبی علیہ السلام خپل قمیص وېست فالبسها اياه. هغه دته هغه څادر ور واغست. وكفنها ببرد فوقه. د پاسه په باندې بل څادر ور واغست. نو هغه خپل قمیص مبارک لند تنی مبارک سره داغي ولګو. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد وابي بن الانصاري وعمر بن الخطاب وغلاما اسودا يحفرون قبر كني فحفروا قبرها. فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده واخرج ترابه بيده. فخپل الله سنت خور راويس. فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجع فيه فلحد کی ډډه والا. ثم قال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت اسد. زما مرتبه خنوك ولقنها حجتها دليل والتلقينك ووسع عليها مدخلها قبر وتفراخك بحق نبيك والانبياء الذين من قبلي. وحق زما باندې او په حق د هغه انبیاء باندې چې زمانه وړاندې تیر شوی دي. دا د نبی اسلام بالفعل توسل په خپل ذات او په کل انبیاء علیهم السلام په دعا کې. اسی چې څوک مؤمن وي سند ضعیف دی او سند قوي دی او د دومره محدثین کتبو کې راخلی کنه نو دی به جرأت وکړي چې دې ته شرک وي یا حرام او بدعت ورته وي. چې اسی معمولی ایمان د بونه یریږي چې الکه دا خو په حدیث کې د محمد مصطفی نه ثابت زنا روا ولی ورته وایم. دومره روایت چې په توسل کې ز تاسو ته پیش کوم یقینو کې چې تاسو به په یو معروف سنتو کې پیدا نه کوي. معروف سننو کې به پیدا نه کوي لکه څومره چې په توسل کې احادیث دا بالفعل د نبی علیہ السلام نه په دعا کې. ما ته وهابي دل تراغلی ونه هډر منون کې خو نه دي کنه سي عصفوري دي عصفوري مرجئي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تراغلی او چراټینګ به کنو ټوپ به قبل زیتا چراټینګ به قبل زی به ټوپ. شانور شاه سے فیض الباری کی دا عبارت نقلی وی امام سے غصه شو وی قم عني يا عصفورا ته خو چنچنای پاسه زمانه وزوي. او یو روایت کی راضی ورته وی قم عني يا کافرو ته کافری وز زمانه مجلس. نو دا چونچرا کوي چې کله ما دا حدیث مبارک دا طبرانی او تراواخستا او زرا رواني مورته دیزی تا چې دیزی تراور رسیدم چې دی حدیث کی راضی چې
بحق نبی کا اے اوس نور غوږ نږدې ماته دی وخت کې خو نبی علیہ السلام ژوندی و که نه مې خدای تعالی دې د زړه سترګې بینا کا لږ صبر وکړه ډز نه مخکې ممره بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی دا څنګه و دا خو دنیا کې نه و که نه دا ټول انبیاء په حق چې دعا وغوښته او بل دوی خو ما تاسو ته ویل چې بحق فلان دا توسل قولی دی کا حیات کا وفات دوی دا نه مانی او شرکی ګڼي دا حدیث طبرانی معجم کبیر او صد دواړو کې راخست زه معلم د دې حدیث هم صرف دومره تپوس دوی نه کوي چې زه معلم د دې حدیث هم زه مشرک شم ته عامل په دې حدیث ته مشرک شوي اکم کتاب والای چې کتاب کې ما ته ذکر کوي هغه څنګه سنی پاتې شو مشرک شو کنه شو کدا اوس شرک طرف ته دعوت خو مونږ ته دوی را کړی دی کنه محدثین را کړی دی او چې سره ځان تعالی حدیث وای ګوره مونږه اهل فقه یعنی مقلدین یو مونږ خپل فقيه ته بد نسبت کو نه کوو او دوی ځان تعالی حدیث وای محدثین ته داسې سپک نسبتونه دا خو محدثین په خپل کتبو کې ذکر کړی دي سند تاسو ګوري دي سند کې روح ابن صلاح راغلي دي اولی اعتراض دا کوي چې روح ابن صلاح ضعیف تضعیف چا کړي دي ابن عدی کړي دار قطنی کړي جواب به مغی چې مخکې ما تاسو ته ویل چې جرح د دې غیر مفسره ده سره د دینا وثق ابن حبان والحاکم ابن حبان په کتاب الثقات کې اتم جلد 244 صفحه کې د نوم راخسته و د ثقګانو کې شمار کړي دارنګ امام حاکم د باره کې لیکي ثقه مامون دویم اعتراض دوی دا کوي چې بحق نبی کا ودا وسیله نه دا ځکه وی حق د نبی په خدای تعالی باندې استجابت د دعا ده استجابت د دعا ده طریقې باندې جواب دی اعتراض نه کو چې هر کله بحق فلان ته توسل نه وای نو به نرشا په توسل باندې یو جزئیه درت پیدا فقه کې خو لا ينبغي مثلا بحق فلان راغله به وسیله خو نه راغله او بحق فلان ته وسیله نه وای چې نه وای او جایز غنی نو به هدايه عبارت پرد کې ولې پیش کې یو به مدار چې دغه ذکر ال دی وی حق د فلان چې د استجابت د دعا ده دل ترال بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی ز نبی علیہ السلام سره بدا قید لګي چې حق استجابت د دعا ده دا نور انبیاء په دنیا نه تلیو کنه ولی په حیات برزخی کې دعا قائل ته چې ګین انبیاء علیهم السلام په قبور کې چاته دعا کولې چې دا ستاره ده د منکر دا خیرایا نه ده او بیا دا لازمیږي ورنه چې ته تر توسل فعلی دعا ثابت استجابت د دعا نو دا به معنی چې د نور انبیاء په قبور کې به فاطمه ته دعا کړي او دا د دوی رائے نه ده او لوی پیچې ده بل مسله ثابتېږي بیا چې یو ځای راټینګي بل ځای به تناپش کیږي ښا ځکه چې اصول نه لري کنه جمهور نه دي ځان نه را پیدا شوی خلک دي اوس خبرې شروع کړي نه هم روایت کتاب الدعاء د طبرانی ذکر کړی دی اول جلد 399 صفحه ده کوم صفحاتو کې چې د کل جلدونو صفحات یو شان راغلي بیا دریم جلد 1422 صفحه ده دا حافظان متوجه شي او چا چې ذهنونه کمزوري یا ایم متوجه شي دا تجربه اختیار کوي تاسرا ورقه کې شته کن حدثنا يحيى بن ايوب العلاف المصري قال حدثنا ابو طاهر بن سرح
قال حدثنا ابو محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني المفسر قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مقاتل بن حيان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يعيه الله عز وجل حفظ القرآن نچا دا خوخوي چې خدای تعالی دته په ذهن کې واچي حفظ قرآن وحفظ اصناف العلم دا علم انواع ورته په حافظه کې واچي فليكتب هذا الدعاء نو دا دعا دی ولي کی فی اناء نظیف په پاک لوخي کې او فی صحفه په یو کاسه کې قواریر د شیشې یو کاپ کې بعسل پشاتو و زعفران په زعفران سره وماء مطر په بود باران سره ويشربه على الريق دا دی اوس کی بیا وليصم 3 ايام درې ورځې روزه دی ونیسي وليكن افطاره عليه روزه ماته دی په دغه وبو باندې کې دا څاخ نه دی په دغه باندې فانه يحفظها ان شاء الله عز وجل که حفظ غواړي که مسائل او اصناف د علم غواړي که د خدای خوخه ان شاء الله نو خدای تعالی به د تورزده کی ويدعو به في ادبار صلاته المكتوبه او د فرض منفسدم دا دعا کوي دا دعا دی کوي کما دعا اللهم اني اسالك بانك مسؤول لم يسال مثلك ولم يسال ولا يسال اسالك بحق محمد رسولك ونبيك وابراهيم خليلك وصفيك وموسى كليمك ونجيك وعيسى كلمتك وروحك واسالك بصحف ابراهيم وتوراة موسى وزبور داود وانجيل عيسى وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم واسالك بكل وحي اوحيته وبكل حق قضيته وبكل سائل اعطيته واسالك باسمائك التي دعاك بها انبياؤك فاستجبت لهم واسالك باسمك المخزون المكنون الطهر الطاهر المطهر المبارك المقدس الحي القيوم ذي الجلال والإكرام واسالك باسمك الواحد الاحد الصمد الفرد الوتر الذي ملا الاركان كلها والذي من اركانك كلها واسالك باسمك الذي وضعت على السماوات فقامت واسالك باسمك الذي وضعت على الارضين فاستقرت واسالك باسمك الذي وضعت للجبال فرست واسالك باسمك الذي وضعت لليل فاظلم واسالك باسمك الذي وضعت للنهار فاستنار واسالك باسمك الذي يحيي به العظام وهي رميم واسالك بكتابك المنزل بالحق ونورك التام ان ترزقني حفظ القرآن وحفظ اصناف العلم وتثبتها في قلبي وان تستعمل بها بدني في ليلي ونهاري ابدا ما ابقيتني يا ارحم الراحمين. تاسو ته مالک مختصر راخسته خود متول راخست خو مطلبی ټکیداری چې دعا ورکې صدا بحق محمد رسولک و نبیک و ابراهیم خلیلک و صفیک و موسی کلیمک و نجیک و عیسی کلمتک و روح پدې انبیاء العظم باندې او داغي په حق باندې توسل دی او داغي څاخ دی. اعتراضات ذکر کوم چې دا اوسه پوری منکرین ته دا حدیث نو معلوم د ابن تیمیه شروع تر اوسه پوری 12 کتب د منکرین ما جمع کړي په توسل چا نمونم د روایت نه دراخسته او زمون مثبتین چې څومره دله مشایخ لري مال داوی کتابونو کې نه پیدا کړي نه عربو کې نه عجمو خدا خبر زما علم ته په کتاب الدعاء د تبرانی کې امام تبرانی کتاب الدعاء درې جلد لیکلي دي پاغي کې راغی. لسم حدیث مستدرک للحاکم دویم جلد 622 صفحه ده. تاسو سره شته دی په ورقاتو کې دا پانی یو څه فائدہ کوي تاسو ته ګوري کنه فائدہ کوي دا سندونه تاسو بیان شي لیکلی دا او بل کم سند کې تحقیق نو تاسو سره سند کې پروتي کنه او مزید خدا خو گذر رساله ده نو ټول کا زرا خلم بیا به اوس بم دا در باندې طالب نه پويګم په 100 روپۍ خرج کړي بیا خو کډيري شي نورم ګرانيږي خدا ان شاء الله نور مسائل داسي چې هغه مطلب نسو مسله بیا لنډيږي کنه توسل دا مسله او د تبرک ډیره طولانی ده دینه خواته چې نور کم مسائل دي ان شاء الله یو پاڼه کې
یا هم دغه شان 2 پاڼو کې به پوره مسله ذکر کیږي او زه به کوشش کوم چې هغه راجم شي خو تاسو هم لږ ډېر بخل مه کوئ یو 100 روپۍ پې ورکوئ چې طالب غریب هم ځان ستړی کوي که نه په دې باندې لسم روایت حاکم مستدرک کی 2 جلد 602 صفحه کې ذکر کړی دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روایت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لما اقترف آدم الخطیہ آدم علیہ السلام چکلا پا خطیہ اعتراف کن دعا کن یا ربی اسلکا بحق محمد لما غفرت لین سوال در نکوم پا حق دا نبی علیہ السلام باندی دا غوالم چی ماتا بخنو کن فقال اللہ یا آدم کیف عرفت محمدا ولا مخلوق مالانا دے پیدا کری قال یا ربی لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک زد خپل ید بلا کیف باندې پیدا کړم او ما کې دی خپل روح معظم یعنی معنا غ مشرف روح او ذی عزت روح دی واچو بعض زینو کی تعویلات د ضرورت نه ای ګینه د اسلاف مذهب دا دی چې په داسې مسایلو کې چونچرا و نشي او بس علم مفوض الله تعالی وګرځيږي خلقتنی بیدک خودل تبنور تصورات نه کې اعاذ بالله چې د تنه په عرفات کې و ته د سوچو کې چې خدای تعالی کې نراغه او یا جسم مجسم او اعاذ بالله یدن تعبیر پلاسو کې وګنی خټه راخستی او بیت ګډولې او د تنه ته جوړوله دا نه د الہ العالمین حدیثو کی راضی قدسی حدیث دی چې زما کار دا دی چې وایم کن فیکون بس دا پدې شکلونو باندې د اسمانونو او زمکه د سینې دی پیدا شوی چې ګینه دا د په باندې ځان ستړی کړي نه هغه دا ټول په کلمې د کن فیکون سره پیدا کړی دي په اسباب بنا نه دي اصلا کې مسله دا ده چې قیاس دا افعال د عباد او افعال الله تعالی باندې دا غلط قیاس دی نه دا افعال الله په افعال العباد باندې چې بنده یو کار کوي ګینه څنګه لګیای لاس او په استعمالي ویني خالق بندا سي اسباب استعمال کړي نه باقی د اسلاف راي دا چې ید ثابت شه بس ترجمه مکوا نه باید دانس کې ترجمه شود بدست نور ظلم داری کی ترجمه پلاس مکوا دلتا د خدای تعالی لاس او د سینا بس ید وایا تعبیر تی پیت سره کوا خلقتنی بیدک دته ولی مضاف کا دا نور خلق چې پیدا شوی دی مور او پلار پکې توسط لري د پیدائش محض بقدرت الله تعالی بدون الاسباب نو مضاف شو الى قدرت الله تعالی ذکر ورتا خلقتک بیدک نسبت کی او دا تعویل خو وزکه کې نفخت فی من روحک وسطی جوړه وادي چوما کې من روحک د خپل روح وسوي چې خالق روح لري په دکې واچو نو خپل په تعویل کې تعویل بس شي یا خو علم مفوض الله کا د متشابهات نه کا لکایت کې متشابه دي حدیثو کې متشابه اسلاف دار او یا دا چې اضافت للتشریف والتعظیم ما کې دی واچو هغه روح چې ډیر عزتمندو بیت الله اپ کوټه سکی اضافت للتشریف ناقۃ الله اسد الله نو دا ټول اضافتونه دغه شی روح الله من روحک رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت پوشم انك لم تزف الى اسمك نيوزك انم سر الا احب الخلق فقال الله صدقت يا آدم انه لاحب الخلق الي ادعوني بحقه دد په حق دوار نو غواړه فقد غفرت لك بخنه مې درته وکړه ولولا محمد ما خلقتك کده نوې ما بتنوې پیدا کړې هذا حديث صحيح الاسناد تاسرشتا واول حديث ذكرت لعبد الرحمن بن زيد بن اسلم في هذا الكتاب سند کې دار راغلي یا اعتراضات د دې په سند کې عبد الرحمن بن زید بن اسلم راغلی هو ضعیف نه الګه حاکم ویل صحیح الاسناد خو بس اعتماد وک کنه ډیر چې باتور شي غنه خو نه باتور کنه
زاهبی چې کله نقل د چانو کې اعتماد په کوي خپل قول ته اعتماد ورنه کوي ګوري ولی د شاګرد ابن تیمیه خاص شاګرد ابن تیمیه پاتې شوی نو هر کله چې ابن تیمیه توسل ته حرام ویل او د شاګردو نو هغه روایت چې توسل ته ثابتيږي او د رائے مخالفي نو د ورته موضوعي نه وي نو تلخیص کې په دغه ځای باندې زاهبي ورته موضوع ویلي دي په قول اعتماد نه دی پکار او وهابیانو ټولو خلکو د زاهبي تقلید کړي پدې کې چې نسبت د موضوع ورته کړي هغه باندې تاثیر د چاو د خپل استاد او چې شیخ د ابن تیمیه هغه اولینه انسان دی چې توسل نه انکار کړي الکه ز مثبت د توسل بشوري منکر د توسل دا قول تا پرد د توسل کې چې جرح کې اعتبار باور کې نه باور کې کنه هغه منکر دی د مسلې نو د خپل رائے موافق چې کوم روایت مثبت د دی خپل به مجروحي کنه او زه مثبت من جزوه مدا حدیث قوی دی نو زما قول ته به اعتبار نه ځکه زما رائے دار چې توسل جایز دی نو زه خو بخامه زور لګوم شی به ثابتوم کنه کې دې شی ضعیف قوی کوم نو زبم نقل کوم د چانا دیوم نقل کوي د چانا کوم عمده قول پیش کا خو سیدا کده د قول وي اعتبار ورته نشته زبم نقل کوم کما په توثیق کې د امام قول پیش کنو قبول کما خپل قول پیش کنو مردود بوي ځکه زما رائے د توسل دا او د رائے د نفي دا نو دغه شان ابن تیمیه زاهبی دا خلق چې دا یو ډله د توسل منکرین دي نو هر کله چې کوم روایت ثبوت د توسل کوي د دې اقوال ته اعتبار پکې نشته ځکه هغه د رائے مخالف دي نو ضرور به ضرور به دوی هغه روایت ته جرح نسبت کوي او څه جواب ثابتوي نو جواب دار چې عبدالرحمن بن زید بن اسلم چې ابو احمد ابن عدی د بارک لیکي له احادیث حسان ددا حدیث حسان شتا چې حسن د مقبولاتونه ده وهو ممن يكتب حديث دا رسوک دی چې حدیث لیکل شي یعنی مقبول دي تهذیب الکمال د مزی واللسم جل یوصل نسمه صفحه کې د حالات مذکور دي اول جرح په دبانې چا کړی دا امام مالک رحمت الله علیه کړی اول جرح دا څومره خلک چې په دبانې رد کوي تقلید د امام مالک کوي علامه کوثری رحمت الله علیه فرمایي چې عبدالرحمن وان ضعفه مالک وتاب واخرون لكن الخبر مما قبله الامام مالك بنفسه حدیث د توسل د آدم علیہ السلام په نبی علیہ السلام امام مالک په خپل د مقبولاتو نه ګرځولې عبدالرحمن جرح کوي حدیث مقبولی ولی مقبولی سعلت ته د اصول حدیث دا طریقه دا یو حدیث لره پنځه راویان پیدا شو مثلا د دې مصنف شیخ باندې جرح نشته په شیخ او شیخ جرح رااله تاسو به دا حدیث دی بل رتبه کې ګورئ دا غینه مخ کې رتبه دا غینه صحابي رتبه به ګورئ چې هغه زمانہ کې حدیث معروف معمول به دی کنه دا چا باندې جرح شوی دا نه د دنه مخ کې زمانہ کې کچرته دا حدیث د دنه په مخ کې زمانہ کې معمول به معروف وګرځیدا جرح په د بیزایا شو الکه حدیث خو نبی علیہ السلام قول ته وی د باندې خو جرح د وجد د سند د دغه راوی نه رااله چې د دنه مخ کې زمانہ کې صحابه معمول به ګرځي معروفي غني تابعین زمانہ کې معمول به ګرځيږي معروفي غني نو به جرح په دې رستي سړي بي ځای شو حدیث د مقبولات نه وګرځیدا امام مالک سے عبدالرحمن سے جرح کوي او خپل حدیث د توسل د آدم علیہ السلام قبلی ولی قبلی چې دا په زمانہ د صحابه او تابعینو کې معروف وو نو گوئے کہ دا حدیث دا سند پر لحاظ دا عبدالرحمن سے ابن مجروح شو خو دا معروفیت پا زمن دا صحابہ و تابعینو کے برتا قوی اگرزے دا قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ پا شفا کی دویم جل یوصل وختم صفحہ کی
دا ابو جعفر المنصور دا ابو جعفر منصور بادشاہ راضی امام بونیفر رحمت دا امام مالک رحمت اللہ علیہ ترازی سند ذکر کئی دا ابن حمید چه ناظر ابو جعفر امیر المومنین مالکن فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ اکڑا یہ وہ قتل فقال له مالک یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد اب بادشاہ پا زور زور غگی دا منصور بادشاہ دے دا دا بادشاہ دے چه امام بونیفر رحمت اللہ علیہ پا قضا جیل تا چولو ابو جعفر کنید لا ترفع صوتک فی هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون امام مالک سے برتداوی بادشاہ وإن حرمته ميتا كحرمته حيا دے چی دنیا نہ لاړو او دنیا کې وو احترام یوشان لازم دے فاستکان لها ابو جعفر بادشاہ ورتا را نرم شو غلش وقال یا ابا عبداللہ امام مالک سے بتوئی استقبل القبلہ وادعو ام استقبل رسول اللہ قبلی تمخ کم دعاو کم کا نبی علیہ السلام تمخ کم دعاو کم حلکہ کہ قبلی تمخ کیو کا دیخوا مخ کیا دعا ثابت شو در روزی سرکم آسے مخ کم کا دس مخ امام مالک سے برتا فرمائی لما تصرف وجہ کانو ولی مختیارے هو وسیلتک وسیلت ابیک آدم علیہ السلام داستام وسیلہ دا استاد نکد آدم علیہ السلام هم وسیلہ وا وس امام مالک سے خوب بولی دا چه آدم علیہ السلام دا وسیلہ کڑو چه دغه حدیث دا عمر فاروق دا توسل دا آدم علیہ السلام دا تا معروف نوے سنگ بادشاہ تا دا خبر کئی گورے جرح پا عبدالرحمن امام مالک کڑی دا امام مالک پا خپل دا حدیث دا عبدالرحمن مقبول گنی ولی مقبول گنی دا وجر شہرت نما سبق دا دکی پدغه روایت باندې البانی وغیرہ سے اعتراض کړي دي چې محمد بن حمید الرازی په کې راغلي دي د شفا پر روایت کې د امام مالک نو دین اول جواب دا پکار دي چې د امو اقوالو کې سند پر لحاظ جرح بزای دي دا جرح قبل ول دا فی قول النبي صلی الله علیه وسلم وافعاله مقبول دي فقول دا امو کې سند یا په سند جرح دا بزای ده چتا یو کتاب کې د قال ابو حنیفه قول پیدا ک بس فقبلوه قبلی کدی کې سندونه نه لټه چاله ما تر قال ابو حنیفه سند وخایا د خود امام مالک وغیرہ وغیرہ د اقوال او سندونه شته نه دي فاطل عادت چې په شفا کې قاضی عیاض د امام مالک قول سره د سند ذکر کړي بیا هم محمد بن حمید الرازی چې دی داغه بارکی دا د امام ابو داود ترمذی ابن ماجه شیخ دی داغه بارک امام احمد سے وی عبداللہ بن امام احمد چې ما د خپلار امام احمد نوریدل لا یزال بالري علم ما دام محمد بن حمید حیا فرای علاقه کې ترغیب پر علم حیاتو چې محمد بن حمید ژوند دی چې دی وفات شنو علم ختم شو دارنګي ابو قریش محمد بن جمعہ بن خلف الحافظ وی ما محمد بن یحیی الزهلی تویل ما تقول فی محمد بن حمید محمد بن حمید کی درایت صدا وما تی الا ترانی هو ذا حدث عنه نګوري چې زته روایت کوما چې زته حدیث نقلو منو ته څنګه نه قبله دارنګي ابو قریش وی ز په مجلس د ابي بکر ساغانی کې موجود ما چې محمد بن اسحاق دی حدیثی بیانونه ویل چې حدثنا محمد بن حمید ما ورته ویل تحدثنا ابن حمید د محمد بن حمید نه حدیث نقله
فقال ما لي لا احدث عنه وقد حدثنا عنه احمد بن حنبل ويحيى بن معين. ضبط څنګه روایت نه نقلوم، امام احمد ابن حنبل او يحيى ابن معين ته نقلي. دا ټول دلیل توثیق دي چې دا شان ائمتنا حدیث نقلي. ابو بکر ابن ابي خيثمه وی سئل يحيى ابن معين عن محمد ابن حميد، تاسو چې زه څنګه سړیو؟ فقال ثقه ليس به باس رازي كيس، ډیر ثقه دی. دارنګ ابو العباس بن سعيد وی سمعت جعفر ابن ابي عثمان الطيالسي يقول يحيى ابن حميد ثقه، مدا جرح پاغه بزياده او ما ولو ویل چې دایمه اقوال ک سند ونه لرم کتب راواخلی مقبول دي. قاتل ادا چې سند یو ته داغه مو د اقوال په سند کې جرح کې دا بزياده. دی بارکه بیا ما په خپل رساله کې کم سے کم د 15 شو د جارحین او توثیق سره د کتب د حوالو نقل کړي دي. اخره کې ما نه چول رئیس ته بعد ان اقر الامام مالك بصحه الخبر واحتج به زالت تهمه الوهم وقله الضبط عن عبد الرحمن الذي انما يقتدى من رماه بذلك بمالك. چا چې په د جرح کړي اقتداء مالک سے پسې کړي ده هغه خپل قبول کړي دي. مع ان الامام الشافعي يستدل في دين الله ببعض حديثه في الام ومسنده. امام شافعي رحمت الله علیه په کتاب الام کې او په مسند کې دا عبد الرحمن روایات ذکر کوي او استدلال د مسائل ته کوي. فلا لوم على الحاكم في عده هذا الحديث صحيحا. اسی ملامتیا په امام حاکم نشته ده چې دا حدیث ته صحیح ویل دي. بس تلك عشرة كاملة، لس روایات مرفوعه په دې باندې توسل باب ختم نه دی، بلکې فقط د مرفوع حدیثو د نصوص د آیتونو غا استدلالات تمام تور رسیدل. دینه اخواته چې کوم مبحث د صحابه او د اقوالو دی غالبا د لسو صحابه کرامو غا روایات او بیا د فقها او متعدد عبارات به ان شاء الله سبا درسولې شي. او دا غي سره یو لنډه مسله د تقبیل الیدین والرجلین. تقبیل الیدین والرجلین دا مسله مختصره ده ان شاء الله. اول ابتدا کې 2 غنټو کې به توسل مسله خلاص کو چې د دې تتمه شي او بیا تفریح او دا غینه بعد به بیا مسله د تقبیل الیدین والرجلین لا سوخ کول د صلحاو دا امر جایز دی به اتفاق العلماء ناروا نه دي. څوک چې شرک غني نه پوهان دي. درود شریف ولولئ.